د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود غواړي چې پاکستان او افغانستان بیا په جنګ واچوي. احمد مسعود اوس د پاکستان طرفداري کوي او افغانستان غواړي چې یو سره بل سره یې په جنګ کړي. احمد مسعود وایي سیمه او پاکستان کې د وروستي ناامنیو عامل افغانستان دی. احمد مسعود غواړي چې پاکستان سره خپلې اړیکې ښې کړي ترڅو له طالبانو سره هیڅ ډول مرسته ونه کړي او نور پر طالبانو فشار هم راولي. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود څو هیوادونو ته سفر کړی دی چې ترڅو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. احمد مسعود په دې هڅه کې دی چې د طالبانو حکومت باید هیڅ حکومت هم په رسمیت ونه پیژني. آیا دا به بریالی شي او که نه؟ د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت مشر احمد مسعود د هاټسن انسټیټیوټ یوې غونډې ته د ویډیوي کنفرانس له لارې د وینا پر مهال سیمې او پاکستان ته د وروستي خراب امنیتي وضعیت پر پړه افغانستان اچولې ده. ښاغلي مسعود ویلي دي چې د تر رهبرۍ لاندې جبهه یوازې پرېښودل شوې او هېره شوې ده. د هغه په وینا موږ ترهګرۍ پر ضد یو نړیوال جګړه کې مبارزه کوو. د 2020 کال له اګست راردي خو افغانستان د ټروریستانو په خوندي ځاله بدل شوی دی. سیمه او پاکستان کې ناامني لامل افغانستان دی او پاکستان کې وروستي ترهګریزې پیښې چې بې ګناه خلک پکې ووژل شول همدې سره تړاو لري. د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود دغه راز نړیوال غږ کړی چې دی افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ودې مخه ونیسي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو د الله په امان تر بیا خیر چارې.